رب د ژوندۍ لري د پلار نیکه څخه دی رب د ژوندۍ لري د پلار نیکه څخه دی دا ملک باري رښتیا به در پر کاکړو باندې باندې دا ملک باري رښتیا به در رب د ژوندۍ لري د پلار نیکه څخه دی دا ملک باري رښتیا به در چار چار پر کاکړانو چار چار ای کاکړان چار چار پر کاکړانو چار چار سر کاکړانو جوات خان دې بیداري باري رښتیا به در شیه واده شیه پشته ته دا ملک باري رښتیا به در مدام ولاړ ټول په پشته ته څخه دا ملک باري رښتیا به در رب د ژوندۍ رب د ژوندۍ لري د پلار نیکه څخه دا ملک باري رښتیا به در چار چار پر کاکړانو چار چار سم کاکړانو ملک باري دې زنده باد دا ملک باري رښتیا به در ملک باري دې زنده باد دا ملک باري رښتیا به در والا مسعود ناغسي هغه شپه د نن بیا ماته د کاکړانو د زړه سره زړه ځوانو دا ملک باري رښتیا به در رب د ژوندۍ رب د ژوندۍ رب د ژوندۍ لري د پلار نیکه څخه دا ملک باري رښتیا به در مدام ولاړ ټول په پښتو په زبان دا ملک باري رښتیا به در رب د ژوندۍ رب د ژوندۍ رب د ژوندۍ لري د پلار نیکه څخه دا ملک باري رښتیا به در رب د ژوندۍ لري د پلار نیکه څخه دا ملک باري رښتیا به در دا ملک باري رښتیا به در
ملک حسان د ملک نقیب یو فرمایش وکړي دا د خپل فرمایش د غوږ ونیسي بیا بعد د ملګري اتڼ دپاره بیدار وي وای نننۍ ورځ نه دی د پخوا څه مېړنی دی دا ملک نقیب خان رشته پښتون زلمی دی دا ملک نقیب خان وای پر څنګ باندې ملک حسان ورسره هرګلی دی دا ملک نقیب خان رشته پښتون زلمی دی دا ملک نقیب خان محترم ملک نقیب خان سرګړی پر سندره باندې بیا 2000 وبخښلې د هغه یې فرمایش دی نننۍ ورځ نه دی د پخوا څه مېړنی دی دا ملک نقیب خان پښتون زلمی دی دا ملک نقیب خان خیر سرګړی سرشار منظور خیل خالد خان سلیمان طارق شاه عمران ټاکور چې 2000 یې بخښلې د هغه یې فرمایش یار کار د په پر زړه کړې خدمت د پښتنو کړې یار کار د په پر زړه کړې خدمت د پښتنو کړې یار کار د په پر زړه وای سرګړی په نازیږي ای سرګړی ټول دوا ورته کوي ډېر ښه سړی دی دا ملک نقیب خان رشته پښتون زلمی دی دا ملک نقیب خان نننۍ ورځ نه دی د پخوا څه مېړنی دی دا ملک نقیب خان رشته پښتون زلمی دی دا ملک نقیب خان رشته پښتون زلمی دی دا ملک نقیب خان
ملا دې تل ژوندی لري هر ځای کې بریالی دی دا ملک مقبول خان شب شم زلمی دی دا ملک مقبول خان لمن ورزلا ای لمن ورزلا دی دا پخوا سمرلی دی دا ملک مقبول خان شب شم زلمی دی دا ملک مقبول خان زری گروپ له طرفه چې 500 بخښلې قربانۍ ته وایي شمس الله صاحب او د دې محترمو نازولو ملګرو 500 وبخښلې اتڼ بعد به د دې فرمایش ملک احسان او ملګري راولار کړه اتڼ د پاره ملګرو